د خوست مرکز اړوند درکوټیو کلي لسګونه ځوانانو د خپلمنځي یووالي، بدو رواجونو مخنیوي او ذهني ارامتیا په موخه په فارمباغ کې تفریحي میله جوړه کړې وه. د دې میلې تنظیمونکو وویل چې په اوسني وخت کې د ټولنیزو او کلتوري اړیکو پیاوړتیا ډیره مهمه ده او دا ډول تفریحي پروګرامونه کولی شي د کلیو ځوانانو ترمنځ همغږي او همکاري لا زیاته کړي. دا څلورمه دوره ده چې موږ دغه ثبات ترتیب کړی ده. په دې ثبات کې موږ تر 200 پورې میلمنو ته هم دعوت ورکړی و چې تاسې شهیدي حالې په خپلو سترګو مو ولیدل. د دې نه مو هدف دا ده په ټولنه کې د علم خپارېدل دي، د بدو دودونو مخنیوی ده او هغه څه چې ټولنې ته مستحق دي لکه تعلیمي برخه، هماهنګي برخه، په دې برخه کې مونږ کار کړی دی، عملاً لګیا یو. ګډونوالو په دې میله کې یو شمېر تفریحي فعالیتونه او ډله ییز بحثونه ترسره کړل چې له امله یې د ګډونوالو ترمنځ نږدېوالی نور هم زیات شو. د یاد کلي ځوانانو وویل دوی هڅه کوي چې د دې ډول پروګرامونو له لارې نه یوازې تفریح وکړي بلکې خپلمنځي یووالی هم پیاوړی کړي او له منفي بوختیاوو ځان وساتي. دغه ساحه کې چې راټول شوي دي ډېره فیصدي تقریبا 80% چې دي ځوانان دي. ځوانان د ټولنې یوه مهمه برخه ده او په ټولنه کې مهمه برخه ځوانان دي. یعنې که چېرته غواړي چې یوه ټولنه ته خرابه کړي ځوانانو نه یې کار وکړه، هغې ځوانان خراب کړه. ځوانان د هرې برخې سره دې اړیکه لري. نو د متون د درکوټیو کلي ځوانان نن چې راټول شوي دي د دې دپاره چې دوی په خپلو منځو کې کوم ستونزې مشکلات چې لري د هغه سره مطرح کړي، یو بل سره د آینده دپاره چې کومې ستونزې په تېر کې دی لرلې هغه حال کړي. دا یوه تشویقي ډول نه موږ دغه کومه میله چې جوړوو هم د دې دپاره چې موږ نږدې کلي قومونه تشویق شي، هغه ځوانان ارجک شي، په کلي کې داسې کورونه وکړي چې هغه د علم په برخه کې د کلي په مسایلو کې پوره ونډه واخلي. یو شمېر فرهنګ پالو د درکوټیو کلي د ځوانانو دا اقدام وستایه او ټینګار یې وکړ چې دا ډول سالمې هلې ځلې د ټولنې په پرمختګ کې مهم رول لري. هغوی له نورو ځوانانو هم وغوښتل چې د مثبتو فعالیتونو په ترسره کولو سره د خپلې سیمې په آبادۍ کې ونډه واخلي. نو کله چې داسې ناستې منعقد کېږي، هغه د دوستانو، د ځوانانو، د مشرانو په منځ کې مینه او محبت زیاتېږي. دوی د زړونو نه هغه رخه، کینه یا کمنیتي هغه له منځه ځي. نو که دا سیمه واقعا په دې کې مینه وي، په دې کې محبت وي، په دې کې دوستي وي، په دې کې پرمختګ وي، خلک یې د ژوند سهولتونه ولري، ښه سړک ولري، ښه بجلي ولري، ځوانان یې کار ولري، په ټول خوست باندې تاثیر لري. په پای کې ګډونوالو ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به هم ورته تفریحي او ټولنیز پروګرامونه تنظیموي څو د ځوانانو ترمنځ یووالی او همغږي لا نوره هم پیاوړې شي.